کنه هغه لاړو ما ته یې روټۍ راوړه کنه نو بیا کور ته بوتلم نو کوڅې ورم بند کنه او د کوټې بند کړو دغه تیل یې م راویسته په خزانې نوس باندې پیسې م راکاږل نو ما سره بیا کچر کړم. دا چا سره کړی وه چې هغه څه نوم دی؟ حمزه. ښه اوس دې نه ته د سهار 10 بجې راغو ما روټۍ پخه کړه دته مې ویل ورشه بیا روټۍ راوړه دې راغو مونږ ته کوڅې ور وویل ورته وایي تاسو یو وړوکي بېوا نشته وایي ما ورته زه روټۍ راوړم دیم دوکان ته ځي خیر دی تا ته به م راوړي دې پسې زه دوکان غاړې ته لاړم دوکان غاړې ته دی نو دې کور ته دننه کړو کمرې ور یم بند کړو او په خپله چې دې بوتلم زه ورپسې ګرځېدم چې دې راغو ما ته په جړه او چې دې په جړه راغو ما ته وایي تا به زه بابا ته یادوم امید پرتوګ یې م رانه وویستو چې کمیس یې م رانه وویستو زینه یې ورسره وکړه پوه شوې لکه دا کوم انصاف شو وختي پرون مشرانو جرګه ما راپورټ تیار نه کړو دای سم ظالمانه خلک دي دې اوس راغو ماشینانو په سر دوه لږه سړي راغه دې سم ووالو زما دا خاونې کوم ځای پورې وراغو بیا راپورټ م کړو دا څنګه انصاف دی ما نه شو کولی دی زه ځم پېښور ته ډي پي او ته درخواست ورکوم پولیس لینډ ته ځم پوه شوې تاسو ما ته صرف انصاف راکوئ پوه شوې او د ده نه بیان والي چې دی څومره والي دی خپل دوکان نه مې ټول پتې راوړی دوی پرون مشرانو په مخ باندې ما دی پرېښودو مې بس ځان لا شته او وختي چې دی پتې مې راوړی او جو مې کته 2-3 کسان ټوپکې ورسره په بټ باندې ګزارونه وکړو بس وال ټکول وکړو مې ولې مې واخلي مې څه خبره خو راته وکړه نو بس نه پوهېږو سلامات السلام علیکم ورحمت الله. خصوصا ډي پي او صاحب او زمونږ چې څومره ادارې دي ټولو ته زما د طرفه سلام. دا د دې معاشرې غریبانان خلک دي زمونږ بچي دي زمونږ وروڼه دي خصوصا د کندرو غیرتیانو خلکو ته وایم چې زمونږ دا ستاسو د کندرو دا زه د کندرو خلکو سره وړوکې لوی شوی یم په هره لوبه کې زیاتې دي سره شو تاسو م راپاسې او ادارو ته م درخواست کوم خصوصا ډي پي او صاحب ته چې د دې بچي څه ګناه ده چې دې سره داسې وشو د هغې نه الټه چې کوم دی چې چاته خبره کوو وایي چې په دې باندې فیار دی ښه ماشوم سره یې وله زیاتې م وکړه په کور یې رالی وي م واله په تاڼه کې م بند کړلې فیار په چا کېږي په تاڼه کې م والې ووایه په تاڼه کې والې په تاڼه کې م اوس چې موږ خبره کوو ته څوک او دی څوک دی تاسو ډي پي او صاحب تا ته درخواست کومه چې راشه او د دې غریب حل رو باسه که حل رو نه وتو زه یو غریب سړی یم د خدای د رضا لپاره والله بالله ثم تالله کې پیژنم خو چې د حق خبرې په دې باندې که مړه کېږو هم به ورته ولاړ یو که تاسو د دې بندوبست ونه کړو موږ به مزید مخکې ځو د دې خوراکۍ د دې بچي دا چې عزت یې لوټ شو د دې تپوس به کوو تاسو ته درخواست کوو نه چاته دمکۍ ورکوو نه چا سره بدماشي کوو ظلم وشو اوس ته په دې ټیم باندې په دې کارول شروع کړه راشه په هسپتال کې موږ یو دې خوراکۍ سره دې سړي سره په تاڼه کې هم ظلم وکړو د دې تپوس وکړه که تاسو ونه کړې بیا به موږ مخکې ځو موږ قانون په لاس کې نه الو ادارو ته وو چې راشه د دې خصوصا چې کوم سیاسي زموږ مشران دي خاص کر لالا ګل ته اختیار ولي ته چې راشه او د دې غریبې په سر باندې د خدای لپاره ودرېږئ د دې مدد وکړئ ټولو خلکو ته زما دا درخواست زه چا د پاټو مخالف نه یم راشه د دې زنانه د دې ماشوم عزت وګټئ په هسپتال کې یو راشه چې دا خبره د دې خپل ځای ته ورسي والسلام. اما سیلس نوم دی د خاوند مې ارون نوم دی اوسېږو مدینه کامینې دا سهار 10 بجې وې پرون سهار ما اوبه ډکې کړې ما درته ویې ورشه روټۍ راوړه دا پرون زمونږ ګاونډی راغو ده وی باج دی به ما ته روټۍ راونړي ما ته یې دوکان ته ځې ته پیسې ورکړه چې روټۍ تا ته جوړه هلک یې رانه بوتلو ما یې دوکان ته تللی دی هلک یې بوتله لږ چې یو 10 منټه تېر کړو زه دوکان غاړې ته لاړم هغه وایي ما خو روټۍ ما ته دی نه دی راغلی دوکاندار دی چې لاړم هلک چې دی اوس ګورم ما یې چې کوڅو کې مو کتو نو چې کته مې هلک په ژړا راغو ما ته یې ولې ورته وایي یعنې ما چې دی ځای کوټې ته دننه کور ته کوڅې ور یې بند کړو کوم هلک دی؟ حمزه نوم یې دی.
اوس دغه کې ستانه کې اتانا کې او چې دی نو دغه شانتي کار یې کوی مې جامې رانه وویستې تاسو په خپله دې ماشوم نه تپوس وکړئ پوه شوې هلک څونه عمر دی دا هلک چې دی زه به وایم داسې 15-16 کالو وایي دا غټ هلک چې دی او دی چې دی 6 کالو زما دا وړوکی شوې او زما خاوند یې نن یې کسان نه وښوېږي نن یې زما خاوند چې ته ټوپک ورته ماچور په کوڅه کې په دوکان ته تلو پتې ده چې وراوړې کوڅه کې یې ووایو غون مالک نه تپوس وکړئ چې سم زیاتې یې مونږ سره زوی یې م راته زینې یې ورسره کړه ده خاوند یې م راته ووایو جیل ته یې م واړولو اوس یې م تاڼې ته بوتلو دا څنګه دا اوس څنګه تا د ماشوم څه نوم دی بهرام او پلار نوم یې څه دی هارونه او زه ډیپیو ته چې دی مخکې دا ویم چې خاوند مې اوس هم جیل ته لاړو تاسو لکه دا تاسو ما سره زیاتې وشو تاسو ما سره د خپلې مخې دغه وکړئ امداد وکړئ ماشوم څه شو داسې ماشوم ما سره ولاړ هغه خبرې وکړه زه کور ته پټ ما ته روټه مړی ورم کو د کوټې باندې زه پوتنم کور ته نو ما سره کچر کارونه کول تیل یې راواغشتلو وایه تیل یې م راواغشتو جامې یې رانه ویستې خزانې چې پنوس 50 روپۍ م راوکړل ما ته وی دا وم جیب ګاډه واچو ما ورته ځمکه چې چاته دې ووایي مړ کوم دی بیا صاحب لکه دا چې دی ښځه چې مړ کړی راته نه دی که نه او دی چې دی ماشوم بیا اوس مې خاوند جیل کې دی او اوس مې خاوند جیل کې دی لاسونه او سترګې پرې راپړسېدلې دي لکه زه انصاف غواړم او په تاړه کې مو دلته هسپتال کې به ولاړ یم زه په هسپتال کې ولاړ یم زه به هغې پورې ځم چې څو پورې ما ته انصاف نه میلاو شوي پوه شوې ٹھیک شو دا خصوصي مدینه قانونه کې پرون داسې چلو شو چې 10 نیمې بجې وې ما اوبه راوچلولو بیا ما اوبه دغه کې درته مې ویې دي خاوند خدای شته دی چې پخه کې ما دې ته کار ته زه ما ته وایي زه دوی وړوکي ته پیسې ورکړه دی به روټۍ راوړي دا هلک راغو ما ته یې ور ووایو ته وایي دی به لږې ما ته روټۍ راونړي ما ته دوکان ته ځي خیر ته پیسې ورکړه تا ته به م راوړي هلک پسې زه ګرځم هلک نشته پورته یې دنګ نه کړی دی کوټې ورته کوڅې یې م بند کړی ده کوټې یې م بند کړی دی هر څه یې راغوښتي دي او چې دی هلک سره راته زنا کړي ده بیا چې دی مونږ چې دی خبر مشرانو ته ما یې زه پردې کار کوم ما ته دښمني جوړه نه شي زه لګیا شوم ما خبره دی ته پرېښوه مشرانو پرون چې دی نن یې راباندې سړی راوخېجول هغه کومو خلکو چې داسې کار وکړو ټوپک او مشینان او هر څه یې راوخېجول او دا خاوند مې ووایو پولیس ټیم بیا رنګ خو لکه ما راپورټ نه شو کولی ما چې دی بس نشته زه دا وینې پردي هسپتال کې دا وینې پردی ښځې چې دی پیسې راکړي او زه ډي پي او ته درخواست کوم چې دا عام خلک پولیس والا څه نه شي کولی زه ډي پي او ته ځم پوه شوې مخکې ځم او روډونه بندوم پوه شوې صحیح ده او زما دا پاک ماشوم د 6 کالو زوی دی صحیح ده بهرام نوم دی زما د زوی بهرام نوم دی د هغه حمزه نوم دی پوه شوې چې چا ورسره بدکاري حمزه نوم یې دی زه دې په یو ته درخواست کوم چې فوراً د دې او چې دې له دې چې دې ما ته دې فورم ده چې دې زه خو روغه مو ونه کوم پوه شوې او زما خاوند هم تاڼۍ ته بوتلو لاس پې مات کړي نو هغه یې په تاڼۍ ته یې بوتلو پوه شوې